يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله مولانا العظيم. دا تیر آیتنا کشی ده هغه منافقین چې په ظاهر کې وي کلمه ویلا د دین اسلام ظاهري کورینه یې غونډ کړل خو دننه د دی هغه زړینه عقیدې د نبي علیه السلام په فیصله یا د شریعت په قانون باندې مطمئن نه وي منافق چې دا کیسه یې کړه چې کعب ابن اشرف یهودي عالم باندې فیصله وکړي بیا چې نبي علیه السلام فیصله ور وکړه بیا وویل چې نه دا نه دو ټیک په حضرت عمر فیصله وکړي بیا یې خدای مردوړ کړ نور مخته دا کیسه بیان شوه
اوس پروردګار عالم د ټولې کلمې ویونکي د پوره یوه داسې صفا او بالکل قطعي یوه اټل خبره کو چې دغه خبره په ښه غور سره اورېدل پکور دي او بیا د عمل کوشش پکور دی. پروردګار عالم فرمایي چې د ایمان دغه معیار نه دی چې خالي دی په خوله باندې کلمه ویایي لیا لمنځي نه اوداسي نه کې لیا ظاهر د اسلامي کورینه کې بلکې د ایمان د پوره هغه بنیادي معیار دا دی چې د تو د زړه عقیده د تو د دماغ فیصله آیا دا دو کنه چې د خدای او د رسول فیصله قانون دا په ټولې فیصلې نه بهتر دی. خوا که ظاهري د مو فایده وي که نقصان وي چې دا د چا عقیده وي دا د چا ایمان وي خو دا خو مؤمن دی او چې بیا دا عقیده یې نه وي د خدای د رسول ولا فیصله د زړه د منځ نه شتین یې نه بولي او په هغه باندې دی بیا ځون مطمئن نه بولي. پروردګار عالم قسم کو چې دا سړی مؤمن نشي جوړېدی. نور دا لکه د ایمان د خپل ایمان د تللې د پوره لیانن په دنیا کې څوره کلمې ویونکي دي او د دی هر قانون هر فیصله هر معامله هر مقدمه نوري غون قانوني نه خوښ دي که د پرنګیونې وي که هغه د امریکنیونې وي که هغه د هندوونې وي که هغه یو رسم و رواج وي چې څه شی بیا یې خوښ دي که نه دی خوښ د قرآن فیصله یې نه ده خوښه. نو چې کله د ایمان دا انداز وي د دغه متعلق خدای پاک په ټوک الفاظ کې ویایي. پروردګار عالم فرمي فلا وربک داسې نه دو لکه دا د دی چې ظاهري دی کلمې ویایي ځون مسلمون بولي بس بیا دا مؤمن شه. وربک ای پیغمبره د تو په رب د د مو قسم وي څه معنی خدای پاک په خپله خدایي قسم کو لا یؤمنون دغه خلق شتینی مؤمنون نشي جوړېدی حتی تر هغه پورې یحکموکه چې فیصلې کوونکی ومني تو لره فیما په هر هغه کیسه کښې په هر هغه معامله په هر هغه تنازع په هر هغه عقیده کښې شجره بینهم چې دی په منځ کې پیښیږي په دا کې فیصله د ټوله صادقه شتینې فایدهمنه وبولي. بیا چې کله ته ای پیغمبره فیصله ور وکړې بیا داسې نه وي لکه دا منافق چې بیا یې وویل چې نه دا فیصله مې نه ده خوښه د حضرت عمر باندې فیصله وکړي چې بیا کله د تو فیصله روشي که د ده په کښې ګټه وي که نقصان وي ثم لا یجدو فی انفسهم بیا دی نه محسوسوي په خپل زړي نه کښې حرجن تنګولی مما د هغې فیصلې نه قضیته چې تو فیصله کړې وي په باندې یې زړه بیا ګیلامان او تنګ هم نه وي بلکې وویایي ټیک دو یو دنیاوي تاوان د سړي وشي هغه باندې خو خامخا په زړه کې هغه لږ خفګان اردرېمي چې پړ شي بیا خفګان اردرېمي چې بار شي بیا خفګان اردرېمي بې اختیاره څوک د مړ شي بیا سړی پې خفه کېږي خو په هغه باندې سړی بیا ووایي چې خدای پاکه خو چې تو فیصله دو مو منلې دو نور چا د ټوله فیصله بیا دی په زړي نه کښې هغه د هغې نه تنګولی او نفرت نه وي ویسلمو تسلیما او هغه د ټوله فیصله دی ومني په صحیح منل سره په خوښي سره یې ومني چې بس چې خدای د رسول فیصله دا دو لیا زبار لیا پړ مو منلی چې دا هغه معیار شورینې د ایمان د خپل ایمان د پیژندګلۍ د پوره کله کله دا شي چې په شریعت کې یوه فیصله قاضیون څوک وکړو بیا سړي په خیال کې دا روشي چې یاره د دغه قاضي له د دغه عالم د فیصله
په مخالفت کې وکړه د مو سره لیا ضد دی لیا یې رشوت وخوړ صحیح د شریعت فیصله نه وکړه دا بیله خبره دو چې سړی ووایي چې هره نور قاضیونو پرې وولي خو چې کله د سړي دا عقیده وي چې هره دا د خدای د رسول د شریعت په قانون بالکل صحیح فیصله ده بیا سړی وایي چې بس منل یم زه لیا پړ شول لیا مې نقصان وشه لیا دادو لیا دادو نو چې دا په زړه کښې بیا تسلیم کو دغته وایي ایمان دا ورینې مو مخته درته دا خبره کړې دو چې که چیرې د چا دا خبره وي چې یاره دا نن سبو په 14مه یا په 15مه صدۍ کښې دا پلونکی معاملې یا دا کیسې یا دغه لارۍ دي ټرانسپورټر دي یا ټیکې دي یا د خدای د نوې کیسې رغلې دي چې دغه د نبي علیه السلام په وخت کښې د دغې کیسې د دغه خبرې نوم نشان نه و د چا سوچ نشي کړی چې ووایي چې یاره په دا نن کیسې کښې دا په شریعت کې نشته لیا په دا شریعت نشي لیا په دا شریعت نه پیږي په دا د پلونکی قانون کې لیا و رواج کې لیا و ټرانسپورټر اصول کې لیا دادو لیا دادو داسې یو خدا وي چې وایي چې په شریعت کې تر قیامته پورې چې څه پیښیږي د خدای په قرآن کې هر څه شی شته خو په دا خبره باندې موږ یو د صلح په انداز باندې چلو لیا هم چاته واک ورکړه لیا ټرانسپورټر یې نه پوښتنه وکړي لیا بل یې نه دا بیله خبره ده یو دا چې عقیده یې دا وي چې دا په شریعت په دا شریعت نشي خو دا مطلب دی چې دا قرآن دی د نن د زمانې دپاره نشو دا پیغمبر د نن زمانې دپاره نشو دا خو دا نور وایي چې دا خو د هغه وخت والا کیسه وه نن سبا دا د انګریزۍ په قانون نه دا د مخاجرینې بیا کفر دی لیا یو سړی ووایي چې ټیک دو په قرآن کې په شریعت کې دا هره فیصله شته خو دا د قرآن او د شریعت په فیصله نه دا د انګریزي عدالتي قانوني فیصلې دا شي دي نن سبا لیا د ټرانسپورټر ولې فیصلې د نن سبا وخت سره دا شي دي لیا د رواج ولې فیصلې دا شي دي دغه دا مطلب څه چې د یو انسان فیصله دی په قرآن نه شا وبلله د پیغمبر په خبره نه د شا وبلله چې چا دا عقیده وي دا کلم کلا 100% کافر دی خو نه دو سړی چې خالي دی کلمه وویله لیا د لمونځ وکړه لیا د رضا ونیوله لیا دا دو په دا پورې خو نه دو خبره خو دا دو چې د خدای د رسول خبره او تر قیامته پورې هره کیسه چې پیښیږي په قرآن کې شته او په پیغمبر په قانوني نه کې شته په شریعت کې شته د هغې بنیاد داس اصول یې شي شوي دي چې هېڅ خبره بهار کېږي نه ځنې اوس چې دا د عقیده وي چې د قرآن او د خدای د رسول فیصله یقینا خبره دادو چې د انسانونو دپاره د دنیو په لحاظ سره خدای یې ښېګړې کو ورسره قیامت یې شوي دا د 100% صحیح عقیده دو خو د یوه لالچ په نتیجه باندې لیا په یوه نکه لګیا لیا یوه په غلطه لګیا ووایه چې نه خو په دا کښې اوس مې شریعت نشي کړی دا پلونکی فیصله کی منصفون یا ټرانسپورټر یا اصول یا پلونی دا کافر نه دی ګناهګور دی لکه یو سړی چې لمونځ ښه بولي بیا هغه نه کو دا کافر نه دی ګناهګور دی لیا یو سړی رضا ښه بولي فرض یې بولي خو یې نه څي دا کافر نه دی ګناهګور دی خو که یو سړی وایي چې دا رضا دا د وخته د نشتۍ ولې کیسې وې نن سبا هسې کیسې دي دا بیا کافر دی که یو سړی ووایي چې دا لمونځ دا د وخته یو قسم د پاریټ په انداز کیسه وه نن سبا نور پاریټي نه شي لمونځه ته ضرورت نشته بیا دا کافر دی نو که یو سړی شریعت حق مني خو بیا وایي چې په دغه ځای کښې زه کړی نشه کافر نه دی دا ګناهګور دی او که یو سړی د شریعت قانون د نن سبا وخت دپاره نقصاني بولي فایدهمند یې نه بولي لیا یې د خور غریبونو دپاره شی بولي بیا دا کافر دی
کدای لمانځي نکو، کدای روژې نسی، کدای حجي نکو، کدای تهجدي نکو، کدای جهادي نکو، کدای تبلیغي نکو، کدای حفظ کو، هر څه شی کو، دا بیا کافر دی. پروردگار عالم فرمی فلا وربک ای پیغمبره د تو پرب د مو قسم وی لا یؤمنون چې دا کلمې وینکي صحیح مؤمنون نشي جوړېدای حتی تر هغه پورې یحکموکا چې فیصله کوونکی ومني تو ای پیغمبره فی ما شجره هر یوه معامله تنازع چې پیښیږي بینهم د دوی په منځ کې، بیا د تو په فیصله نه وروسته که د طبیعت خلاف فیصله وشي ثم لا یجدو بیا دی نه میندوي فی انفسهم په خپل زړه نه کښې حرجن تکلیف ناراضګي تانګولی مما د هغې خبرې نه قضیته چې تو فیصله کړې دو په زړه کې ناراضګي تانګولی نه وي ویسلمو د تو فیصله ومني تسلیما ښه په خوښي سره منل بیا ولې مؤمنون دي چې دا نه وي بیا دی داسې مؤمن نشي جوړېدای. دا هغه د ایمان او د اسلام هغه معیار دی چې په دا طلبونه دا سړی خپل ځون تلي بیا سړي ته پته لګېږي. ولو ان پروردگار عالم فرمی چې مخو د دوی دپاره سوکا سوکا قانونینا دا د شریعت او دا خبرې دا کیسې که چیرې مو دوی ته داسې حکم کړه روایتونه کې درېمي چې کله د دغه کلمې ویونکي اوس یې په صفحې کلمه ویله دننه زړه کفر ته خو څوک نه ور خبر چې کله دا کیسه مشهوره شوه مشهوره خو ځکه شوه چې بیا حضرت عمر سړی قتل که نور مدینه خو دومره ستر ښار نه و یو سړی چې په یوه علاقه کې مړ شي څوک یې قتل کو خو ون پې غږېږي وږه سبو دا کیسه مشهوره شوله یهود بیا و مسلمون ته یې پیغوري نه ورکول چې نه تو وایې چې موږ دا پیغمبر ماني دا قرآن ماني او یوه معمولي یوه فیصله د خدای پیغمبر ورته وکړه بیا بل ور نه منله حضرت عمر ته ورغی میږ یهود ته خو چې کله د موسی علیه السلام په وخت کې هغه ځینې خلکې نافرماني وکړه حکم روغی چې دا چا د خسي ته چې د خسي عبادت یې کړی و چې چا دا عبادت کړی دی دا د کښېني دا نور خلک دا توبه یې دادو دا نور خلک دا تیرې ورته وخلي دا نوسته وژني پاکې د چاو پلور و د چاو زیای و د چاو ورور و د چاو تربیر و یو قوم په دغه لمبر یې دا تیرې پرپرې والی شپېته زره خلک یې مړ دا د دوی توبه وه یهودو ورته وویل چې موږ خوا خلکي چې د خدای پیغمبر هم یور منلی و بیا د هغې دپاره د پیغمبر دا فیصله د تورات دا فیصله چې اوس دا ورته کښېنئ دا نور دا یې وژني خپل ورته کښېنوستله نور پرې لګیا شول دا تو اوس په دغه لمبر ایمان روړی دا پیغورونه یې شریک کړل نور هغه دا آیتونه نازل شول او یقیني په دا کې د مسلمون دپاره د کلمې ویونکي دپاره نه نه یوه د شرم والا خبره ده چې د خدای د رسول خبره لږتو ته دنیوي نقصان دی پکښې ځکه نقصان دی چې اول خو وي په غلطه که بیا په غلطه نه وي چلو داس چالینه د یخ جوړ کړي دي چې په کته یې خو اوس په شریعت کې باریږي هغه شریعت خو ظاهر کسی لہذا دا نور قانون ها ظاهر کسی دا ده منصبونه ول څه داس خو نه دی چې خدایون دي د نن خبر دي باطن ته نور چې د خدای خبره بیا ته نه خوښوي دا بیا تو ایمان دی دا د اسلام دی. پروردگار عالم فرمی ولو انا کچر مو کتبنا فرض کړی وای علیهم په دغه کلمې ویونکي باندې ان اقتلوا دا خبره چې توس قتل کوئ انفسکم خپل ځونونه ځنې ورچګېږئ اګونانګور توبه مې دا مقرره کړې وای چې هغه بیا قتل کوئ اوی خروجو لمې دا در باندې فرض کړی وای چې تاسې ووځئ من دیارکم د خپلې کورې وطن ښارې نه دا بلکل پرېږدئ و نور خلک ته خدای پاک وایي ما فعلوه بیا نوی کړی د دغه خلک چې دا د منافقت غوندې ایماني دی
الا قلیل منهم مگر لش خلکو په دا مؤمنون کې وای چاسي چا مؤمنون وای هغه ویلي وای چې بس چې د خدای حکم دی چې توس سارینا ورکوي بس میش سار کښېښی دی وطن پرېږدی میش وطن پرېښی دی لکه مقام چې پرېښوه مدینه ته راوړي ولو انهم کچر دا خلق د نبی علیه السلام فیصله دا ټول مفسرین د نبی علیه السلام نبوت دا صرف د هغه وخت پورانه دی چې نبی علیه السلام ژوندی و د نبی علیه السلام پیغمبري نبوت تر قیامته پورې دی د نبی علیه السلام پیغمبري د نبی علیه السلام فیصلې دا د قرآن او د حدیث په دا کې د درویشت کولۍ د پیغمبرۍ غونډه زندگی په دا کې محفوظ دو نن چې نبی علیه السلام نشته د شریعت د قرآن یوه فیصله وي دا څوک نه مني دا داسې دو لکه نبی علیه السلام چې په خپله ژوندی دی فیصله یې وکړه بیا یو سړی نه مني لکه د مدینې منافق چې نه منله د هغې دپاره څه شی و عمر فاروق یې سر کټ کړ نن چې د خدای او د خدای د رسول نن فیصله نه مني نن د نبی علیه السلام نبوت په هغې لمبر دی تر قیامته پورې دا حکم نن دی دا نه چې د هغه وخت سره وه ولو انهم کچر دغه خلق دا کلمې ویونکي فعلو دی عمل کړی ما هغه خبرې باندې یوعظون به چې د کومې خبرې دی ته نصیحت شي واز شي ورته چې دا کوي په دا کې خیر دی دا ما کوي په دا کې بخیري دو کچرې په دا باندې دی عمل کړی په هغه وخت کې لیانن تر قیامته پورې لکان خیر لهم داو د وای د دی د پوره ډیره بهتره و اشد تثبیتا او داو د دی د دین باندې د مضبوط ولي د پوره یو ډیر محکم ولي علامه وه چې دا په دین دومره محکم دی خالي په لمنځي نه په رژې باندې نه دی دا لمنځي نه دا رژې ښځې حقو کیسه دا دو چې د شریعت فیصله کې دی که سر درېمي که مول دې درېمي وویل چې بلکل چې یو ورمې ایمان راوړی دی مو دا هر شی تسلیم کړي دي و او که چیرې دی دا د خدای د رسول خبره منلی یو خو د دی د دین د محکمولي مضبوطولي والعلما وایي او بلو دا و اذا لآتیناهم بیا مو ورکړي وای و دی ته من لدنا د خپل طرف نه اجرا عظیما لوی ثوابنا اجرنا دنیو نقصان یې شوی وای خدای پاک وایي چې دنیو مې پانا ډېره ورکړې وای ثوابینو مې پانا ډېر ورکړې وای چې د شریعت خبره ته ایثار شوی ولا هدیناهم او هغه درېیم د خدای شګړه ولا هدیناهم دی ته مو پر یارو مې سیخ کړي وي هدایتو مې کړی و دی ته صراطا مستقیما د هغې لارې چې ډېره سیخه او د فایدې والا لار دو په دنیا کښې مې په هره خبره کښې دی په داسې لار سیخولی چې پاک شوی د دنیا عزت هم په ځوی پوتې کېدی د دین د عزت وی هوای او په هغه کښې د قیامت فایده هوای په داسې لیارو مې بیا دی همیشه سیخول چې دی د مو په خبرې عمل کړی دا چې او د دی دپاره ډېره خیره وه ډېر ښګړه ده چې د دین کښې مضبوطولی محکمولی ورته ثوابونه مې لوی ډېر ورکول پرتلونکي ژوند کې مې و خیر ته د فایدې ولیار ته سیخول او قانون د مو دا دی ومن یطع الله څوک چې حکم وماني د الله والرسول او د خدای د رسول حکمنا ومني فاولئک دغه خلق مع الذین دا د هغه خلق په ډله کې وي په ټولي کې وي د قیامت پر ورځ انعم الله چې انعامات کړي دي الله تعالی ښګړې کړي دي الله تعالی علیهم چې انعامات کړي دي خدای په دی باندې هغه خلق سره که هغه لوی مقام ته نه وي رسېدلي د یو ځل د هغې ورټولي ته ورګډوو
حاکم خلق دی چې په دنیا کې خدای انعامات نعمتونه پې کړي دي. من النبیین هغه یو خو پیغمبر